السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. ملګرو په نننۍ ویډیو کې لس پوښتنې ما راخیستې، کومې پوښتنې چې تاسو ما څخه کړې، یعنې دا لس پوښتنې چې د مین پوښتنې دي چې دا ډېر زیاتو ملګرو په دې باره کې مشکلات درلودو. ما هم یو لس پوښتنې هغو څخه راواخیستې، سکرین شاټ مې کړې او غواړم تاسو ته نن جواب کړم. ملګرو دا یو کوم ویډیو چې تاسو ته درښیم، په دغه یوه ویډیو په وسیله تاسو کولی شئ چې لس پوښتنې ځواب کړئ، یعنې په یوه ویډیو کې تاسو لس طریقې زده کړئ چې دا لس طریقې کومې دا کومو ملګرو ما څخه پوښتنه کړې ده چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. لومړنۍ پوښتنه چې دا ملګرو ما څخه کړې ده، سمیع الله صمیم په نوم یو ملګري کړې وایي سلام علیکم آریان وروره، ښه وروره زما پلی سټور ډاونلوډ نه کړي، مخکې کېدو خو اوس یې نه کېږي. دا لومړنۍ پوښتنه چې ما څخه سمیع الله صمیم ورور په خپل واتساپ ګروپ کې کړې ده. دې جواب څه شی ده؟ ګورو ملګرو دا ډېر اسانه چې زمونږ واتساپ بخښنه سره زموږ پلی سټور ډاونلوډ نه کړي. دلیل څه شی ده ملګرو؟ ځینې وخت داسې پیښې کله چې موږ پلی سټور څخه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، هغه پینډینګ حالات ته لاړ شي، هماغسې پینډینګ کوي خو اپلیکیشن نه راډاونلوډ کېږي. دې دلیل چې دا څنګه موږ دا مشکل رفع کولی شو. د هر څه نه به مخکې ملګرو دا طریقه دا مشکل چې تاسو حل کوئ ډېر اسانه ده ملګرو. پرته خپل موبایل سیټینګ کې دا کېږي چې څنګه کېږي، راځئ چې شروع کړو. لومړی به ملګرو تاسو خپل موبایل سیټینګ ته راسئ. کله چې د موبایل سیټینګ ته راغلی ملګرو، دلته به لاندې راکت یو آپشن موږ ته راکوي د ایپس په نوم. دغه ایپس ملګرو زیاتره موبایلو کې اپلیکیشن منیجر لیکلی، نو په دغه ایپس باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې وهمل تاسو خپل د موبایل ټول اپلیکیشنونه راړئ، کوم اپلیکیشن تاسو په موبایل کې انسټال شوي، نو دلته به تاسو پکې پلی سټور پیدا کوئ. کوم پلی سټور چې تاسو کار نه کوي، نو دا د ملګرو ګوګل پلی سټور باندې زه کلیک کوم. نو کله مو چې ملګرو په ګوګل پلی سټور باندې کلیک وکړل، ته موږ ته آپشن راکړي سټوریج، نو په دغه سټوریج باندې کلیک اخلو. کله مو سټوریج لاندې وګورو ملګرو، موږ ته دوه آپشن راکړي، لومړی کلیر چیس، بیا هم کلیر ډاټا. لومړی به کلیر چیس وهو، دوهم به کلیر ډاټا وهو. کله مو چې دا وهو زموږ د پلی سټور دا پینډینګ حالات ته کوم راته دا مشکل به ختم شي. نو دا هم لومړۍ پوښتنې جواب و. خو نو ملګرو راځو دوهمه پوښتنه کوم شی ده؟ دوهمه پوښتنه ملګرو ما څخه ثاقب په نوم یو ورور کړې ده. هغه ویل چې موږ څنګه کولی شو اوږده سټوري اپلوډ کړو، یعنې موږ څنګه کولی شو اوږده سټوري په فیسبوک کې اپلوډ کړو. دا هم ملګرو ډېر اسانه، موږ بالکل کولی شو فیسبوک کې له شپږو ثانیو څخه زیاته هم سټوري اپلوډ کړو. څنګه اپلوډ کېږي د سره ویې ګورئ. نو دې لپاره موږ تاسو په فیسبوک کې اوږده سټوري اپلوډ کړئ ملګرو. عموما چې دغه ځای نه موږ سټوري اپلوډ کوو، موږ ته څنګه کوي له شپږو ثانیو څخه زیاته اجازه نه راکوي چې سټوري اپلوډ کړو. خو موږ څنګه کولی شو د شپږو ثانیو څخه زیات هر څه زموږ خوښ هغومره څنګه کوو سټوري اپلوډ کړو. اسانه ده. لومړی به خپل مسنجر راخلاص کړئ، مسنجر مو سره راخلاص کړئ ملګرو. دلته به راشئ یو چټ به راخلاص کړئ، هر یو څه تاسې خوښ وي هغه به راخلاص کړئ، او دلته به تاسې دغه د ویډیو لیږلو ځای راخلاص کړئ. ویډیو لیږلو ځای مو سره راخلاص کړئ ملګرو. نو دلته به تاسې یوه ویډیو ته انتخاب کړئ چې له شپږو ثانیو څخه زیات وي. البته ملګرو دلته ستاسو خپله اختیار ده چې هر څومره ویډیو ورته انتخابوئ. زه به دلته یوه ویډیو پکې را پیدا کړم. مثال په توګه ملګرو دغلته تاسو ته یوه ویډیو درښیم. مثلا په توګه دغه یوه ویډیو څنګه ده 2 دقیقې ده. په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ، مثلا 2 دقیقې او 3 ثانیې ده. کله کلیک مو وکړل دلته لیکل دوه آپشن درکړي، لیکل سینډ، بل دلته لیکل ایډیټ. دلته به تاسو سینډ نه وهئ، دلته به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چې ملګرو تاسو ته یو آپشن درکړي اډ ټو سټوري، نو په اډ ټو سټوري باندې به کلیک وکړئ، دلته به هم اډ ووهئ. نو کله مو چې دا ووهو نو ستاسو سټوري باندې هر څو دقیقې ویډیو داسې دلته انتخاب کړي هغومره به اپلوډ شي. راځو ملګرو درېیمه پوښتنه ته. درېیمه پوښتنه هم ملګرو ما څخه د عبدالله جان په نوم یو ملګري کړی. هغه ویلي چې آریان صاحب بې سیم څخه اتصالات ته پیسې څنګه واړوم؟ دا وایي چې ما سره په بې سیم سیم کارت کې پیسې دي او غواړم هغه په اتصالات سیم کارت ته واړوم. ورور جان دا کومه طریقه نه چې موږ وکولی شو چې د بې سیم سیم کارت پیسې اتصالات ته واړو. البته کولی شو اتصالات نه اتصالات او ام ټي ام نه ام ټي ام ته کولی شو. همداسې یو شبکې نه ستاسو پیسې لګي هغه باید د مقابل نفر سیم کارت چې لګي هغه هم باید یو رقم وي. مثلا اتصالات سیم کارت د مقابل چا ته چې پیسې لګي هم باید اتصالات وي. داسې نه چې ته بې سیم نه اتصالات ته کوې، اتصالات نه ام ټي ام ته کوې یا سلام ته کوې، دا طریقه امکان نه لري. راځو ملګرو درېیمه پوښتنه ته چې درېیمه پوښتنه څه شی ده؟ نو درېیمه پوښتنه هم ملګرو ما څخه کړې ده. د رومل په نوم یو نفر ما څخه دا پوښتنه کړې. هغه ویل آریانه څنګه کولی شم چې ټلګرام نه عکسونه ویډیو ډایرکټ ذخیره شي ګالري ته؟ یعنې دا وایي چې زه غواړم چې ټلګرام استعمال کړم او هغه کوم عکسونه او ویډیوګانې څوک ما ته رالېږي اتومات ډول د ګالري ته راشي. چې دا څنګه کېږي د سره ویې ګورئ.
دې لپاره ټلګرام ویډیوګان تاسو ګیلري ته ډایرکټ بوځئ نو رابسئ ټلګرام ته. ټلګرام به راخلاص کړئ ملګرو. دا درې ډاټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راسئ سیټینګ ته. نو سیټینګ ته سره راغئ ملګرو. لاندې به راکوت شي آپشن مونږ ته ټاکئ ډیټا اینډ سټوریج. نو په ډیټا اینډ سټوریج به کلیک وکړئ. لاندې به نو کله مو چې ملګرو ډیټا اینډ سټوریج باندې کلیک وکړل ته لیکل اتوماتیک میډیا ډاونلوډ. نو په دغه باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ ملګرو په دغه آپشنونو څخه فعاله کړئ. نو کله چې دا تاسو فعاله کړئ نو اتومات ډول ستاسو د ټلګرام شیان په ګیلري ته راکته شي. ملګرو څلورمه پوښتنه تاسو څلورمه پوښتنه څنګه ده؟ څلورمه پوښتنه هم ملګرو AM په نوم ما څخه یو نفر کړی دی. فکر کوم ما څخه په همدغه نمبر ثبت وایران وروره هغه په روشن 1 GB فري نیټ چې یو ورکوي هغه لپاره کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړم او بیا وروسته څه وکړم طریقه یې راته په ګروپ کې وښایه چې ټول ترې ګټه واخلو. مننه. ګوره ملګرو روشن سیم کارت کې یو اپلیکیشن د خپل روشن شرکت جوړ کړی دی. مای روشن په نوم یو اپلیکیشن ده. هغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله چې مای روشن په نوم یو اپلیکیشن دغه ځای کې تاسو سکرین شاټ ګورئ ملګرو. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړه. کله چې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ کې به تا د روشن نمبر ورکړي. کوم نمبر ته چې غواړئ 1 GB انټرنیټ فعاله کړي. کله چې هغه نمبر ورکړئ نو هلته به ته ځان راجسټر کړئ. خپل نوم به ورکړئ. تخلص به ورکړئ. هماغه نمبر ورکړئ کوم چې روشن کې ته فري نیټ فعالول غواړئ. کله چې ورکړئ نو هغې به ته ویریفیکیشن کوډ راځي. کله چې ویریفیکیشن کوډ راغی تا پکې کنفرم کړو نو ستا 1 GB فري نیټ په روشن سیم کارت کې فعاله کېږي. راځو ملګرو پنځمه پوښتنه. تاسو پنځمه پوښتنه چا کړې او څه ډول پوښتنه ده؟ پنځمه پوښتنه ملګرو ذبیح الله پرور ما څخه کړې ده. ویاریانه زه چې واتساپ کې وایس میسج فلی کړم بیا موبایل نږدې ونیسم ځان سره په موبایل تیاره راشي او وایس هم بند شي. دا شی که بندیږي پکې کوم ځای کې بند کړم چې وایس میسج په وخت کې موبایل وایس هم بند نشي او په موبایل کې هم تیاره رانشي. دا وایي کله چې وایس میسج زه په واتساپ کې پلی کړم نو هغه واتساپ زما موبایل څخه د کوم په اتومات ډول صفحه تیاره شي او وایس هم بند شي. ملګرو دا په واتساپ کې نه تنها ستا طریقه په واتساپ کې ده بلکې په موبایل کې کله چې تاسو ته ملګرو څوک زنګ راوهي که نه خیال وي هغه موبایل تاسو داسې وخت ته ونیسئ نو دغه د موبایل کوم سنسر چې دي ملګرو په دغه جو کې د دغې په وسیله دا موبایل ګول کېږي. نو که چېرې تاسو په واتساپ کې هم داسې کېږي چې تاسو وایس پلی کوئ او هغه چې لږ د سنسر چې ته یو شی نږدې شي یا لاس یا پرده هر شی نږدې شي نو هغه وایس بندېږي. د دې دلیل دا ده ملګرو چې دا خپله په موبایل کې دا سیټینګ شته ده. دې حل لاره نشته. دا ځکه زموږ په ګټه ده. مثال په توګه موږ ته څوک یو زنګ راوي هغه موږ غوږ ته ونیسو. که چېرې چې غوږ ته ونیسو او زموږ د موبایل کې صفحه ګول نه شي شاید زموږ په دغه جو سره ولګي هغه تماس کټه سي یا هم د وایس هم ملګرو همدا لري. دې حل لار نشته. روزانه ته کوشش وکړه چې غوږ ته وایس مه نیسه نو غوږ نه لږ لرې ونیسه بیا انشاءالله ملګرو دا نه بندېږي. راځو ملګرو شپږمه پوښتنه څه شی ده او چا کړې ده؟ شپږمه پوښتنه ملګرو عبدالقدیم په نوم یو ورور ما څخه په مسنجر کې کړی وی. پروفایل پیج او ساده پیج ترمنځ فرق څه شی ده؟ ګورئ ملګرو دا وایي چې زه پروفایل پیج او ساده ترمنځ توپیر ماته وښایه. ساده پیج ملګرو او پروفایل پیج ملګرو په دې معنی لکه څنګه ستا فیسبوک پروفایل دی نه فیسبوک اکاونټ ده همدا رقم پروفایل پیج هم وي. نو کوم کارونه چې ته فیسبوک آی ډي کې کوې بیا ته کولی شې هغه کارونه په پروفایل پیج کې هم ترسره کړې. فرق یې دا شی ده ملګرو. یعنې کوم کارونه چې فیسبوک تا ته په اکاونټ کې اجازه درکوي هغه کارونه ته بیا کولی شې فیسبوک پروفایل پیج کې هم ترسره کړې ملګرو. او پروفایل پیج ملګرو هر پیج ته موږ نشو کولی پروفایل پیج تبدیل کړو ځکه چې فیسبوک هر پیج ته اجازه نه ده ورکړې. نو راځو ملګرو اوومه پوښتنه چا او په کوم ډول یې راڅخه کړې ده؟ اوومه پوښتنه هم ملګرو یو نفر کړی وی. سلام علیکم آریان ورور یو موبایل ده پروجیکټور مې په کار ده کوم ښه اپ درته معلوم وي نو راته وښایه مننه. یعنې ملګرو دا نفر وایي چې ماته یو اپلیکیشن وښایه چې هغه د پروجیکټور موبایل کې کار وکړي. یعنې زه د موبایل سکرین داسې ونیسم د فلاش په شکل مخامخ دیوال کې ماته فلم چلان شي لکه څنګه چې ملګرو تاسو په سینماو کې لیدلي هم که چېرې تاسو یونیورسټي ویلي هلته پروجیکټور په وسیله تاسو ته درس درکړی وي نو دا موږ څنګه کولی شو په موبایل کې وکړو. ملګرو په دې اړه ما مخکې ورځو کې یو ویډیو هم چمتو کړی چې موږ موبایل کې پروجیکټور څنګه استعمالولی شو. ملګرو په موبایل کې هیڅ ډول داسې اپلیکیشن نشته چې موږ ته موبایل ته د پروجیکټور په حیث کار وکړي. نو ملګرو ما ډېر اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړل استفاده مې ورڅخه وکړه خو یو هم ماته د پروجیکټور په حیث کار ونه کړو. نو ملګرو دا طریقه په موبایل کې امکان نه لري کولی شي په کمپیوټر کې د خپله پروجیکټور په وسیله دا کار وکړي. نو که موبایل کې مو زړه وي چې دا کار وکړو دا امکان نه لري ځکه د موبایل اجازه نشته موږ خو چې وکړو.
راځو ملګرو اتمه پوښتنه ساتم پوښتنه چاپ کوم ډول ده ملګرو اتمه پوښتنه هم د حیات الله افغان په نوم څخه کړې د وایریان ورور څنګه یې ښه وروره پښتو ترجمه فلمونو به څنګه ډاونلوډ کوم چینی فلمونه وي کوم اپ یا ویب سایټ درته معلومات راکا ډیره مننه ملګرو د حیات الله افغان ورور پوښتنه کړې چې ماته یو داسې ویب سایټ یا هم اپلیکیشن وښایه چې هغې پس له زه وکوسم پښتو ډوبله شوي فلمونه ډاونلوډ کړمه ملګرو پښتو فلمونه چې ماته کوم معلومات شته د دوه اپلیکیشنونو راته معلومات یو هم پښتو ډرامه په نوم اپلیکیشن ده بل هم د هیواد موویز په نوم اپلیکیشن ده په دغو دوه کې تاسې کولی شئ پښتو ډوبله شوي فلمونه او سریالونه وګورئ د هیواد موویز چې کوم اپلیکیشن ده ملګرو دغې د هیواد خپل تلویزیون ده ملګرو که چېرې تاسو لري ډېر خوندوره دوبله کوي او پښتو ډرامه کې هم تاسې کولی شئ خوندور فلمونه او سریالونه ډاونلوډ کړئ او ویې ګورئ او وروستۍ پوښتنه هم ملګرو چې لسمه پوښتنه ده هغه هم کړې د منګل په نوم یو ورور کړی اریان ورور یو پوښتنه لرم کله چې د موبایل ډیټا خلاصه کړم نو میسج راکم اوازونه پرې راځي که دغه ستونزه راته حل کړي یعنی فکر کوم ملګرو داسې خو ما دا مقصد اوسه کله چې زه خپل ډیټا خلاص کړم نو ما په موبایل باندې ایډز یا هم اعلانات زیات راځي که غواړې روزانه خپل دا پروبلم حل کړي او کوم ایډزونه ستا په موبایل کې راځي هغه حل کړي نو ډسکرپشن ته سر وښکاره کړه ډسکرپشن کې ما تاته یوه ویډیو اچولې ده هغه ویډیو په وسیله کولی چې خپل د موبایل اعلانات بند کړي یا هم وروره دغه ځای ته ورسه دغه ځای دلته کلیک وکړه نو دلته به تاته هم ویډیو میلاو شي چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل ایډز یا هم اعلانات بند کړو نو دا ملګرو لس مین پوښتنې چې ما راخیستې وې هیله ده چې تاسو هم دغې ویډیو څخه شیشه زده کړی وي که چېرې تاسو هم کوم پوښتنه لرئ خپله پوښتنه مو ما سره شریک کړئ که چېرته مې وخت پیدا کړه او امکان و نو داسې یوه ویډیو جوړوم هغه پوښتنه ستاسو هم پکې راخمه نو هیله ده ملګرو چې دا معلوماتي ویډیو مو خو خوښي او ښه مو زده کړې وي که چیرې مو هم دغه ویډیو خو خوښي وي سر لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ او که سبسکرایب نه کوئ بیا خو لایک وکړئ نو ته بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو له ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سره تاسو اپلوډ کومه په لوی او بخیر کې خدای مو سپارم هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسیږئ